د جمعې مبارک ورځ ده. د جمعې مبارکې په ورځ باندې د سورة الکهف شریف ویل دا سنت دی. حدیث شریف دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د جمعې مبارکې په ورځ باندې سورة الکهف شریف ووایه، کسی که به روز جمعه سورة الکهف شریف را خواند، یقیناً سورة الکهف اینمی خواننده خود را از فتنه دجال محفوظ میکنه. اگر در اینمی هفته آینده ظهور دجال شد، دجال به دنیا آمد، اینمی خواننده سورة الکهف از فتنه دجال محفوظ میشه. و دوهم اینمی سورة الکهف بر خواننده خود نور است. کانت له نورا الى الجمعة الآتیه. سورة الکهف بر خواننده خود تا جمعه آینده یک نور و هدایت است. تمام قرآن کریم نور است، تمام قرآن کریم هدایت است و هر سورت قرآن کریم جدا یک امتیاز داره. سورة الکهف که ما و شما مکلف هستیم که به هر روز جمعه اینمی را تلاوت کنیم. حضرات مفسرین رحمهم الله یک عجیب نکته بیان کرده که در سورة الکهف 5 اهم نکات بیان شده. هر مسلمان که روز جمعه اینمی سورت مبارکه را میخوانه، مسلمان متوجه میشه به 5 مهم نکات. پس وقتی که تلاوت میکنیم مو تلاوت را به تدبر و به فکر کنیم، اونمو 5 نکات را ملاحظه کنیم. اینمی بری ما و شما یک چارج است و اینمی سورة الکهف بری ما و شما یقینا سبب حفاظت از تمام فتنه ها است. فقط از فتنه دجال نه، از تمام فتنه های آخر الزمان است. دغه سب خالد یاجی صاحب بیا په آخر کې تکلیف رسی، شاته ځای برابر کی وصله دا سب کې نه دریږي، شاته ځای برابر کی. په سورة الکهف کې 15 نکات، 15 مهم درسونه دي چې باید مسلمان و هغه ته متوجه سي. هر جمعه چې مسلمان سورة الکهف ووایه، دا 15 نکات، دا 15 مهم نکتې د ده و ذهن ته راغللې. دا 15 نکتې چې د ده ذهن ته راغللې، دا د ده لپاره یو درس دی. دا د ده د ایمان او د یقین د جوړېدلو یو لو غټه ذریعه او سبب دی. اوله واقعه د اصحاب کهف واقعه ده چې بیان سوې ده. در اینمی سورت مبارکه اولین واقعه اصحاب کهف است. انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدا. یک جماعت بود، جوانا بود و در درباری در ارگی سلطان اونمو زمانه بود. در ارگو در درباری حاکم و سلطان و رئیس جمهور اونمو زمانه وظیفه اونها بود، در قصر بود. ولی وقتی که اونها اینمی درک کرد که دین ما در خطر است، ایمان ما در خطر است، پس اونها
بسبب حفاظت از دین و ایمان خود قصر و ارگ و ریاست جمهوری و اینمی تمام عیش و عشرت را ترک کرد. فأووا الی الکهف. اونمو جوانا یک قربانی داد. فأووا الی الکهف، بجای قصور، بجای قصر رفت به یک غار، در یک کوه به یک غار هجرت کرد. زندگی خود را در یک غار، در یک کوه انتخاب کرد که ما برای حفاظت دین خود، برای حفاظت ایمان خود از اینمی زندگی آرایش، اینمی زندگی ستایش، از اینمی پرهیز میکنیم، از اینمی تیر هستیم. ما آینده زندگی خود را در یک کوه و در یک غار تیر میکنیم ولی دین خود را محفوظ میسازیم. پس الله جل شانه، غیرت الله جل شانه سر اونها آمد. ینشر لکم ربکم من رحمته ویهیئ لکم من امرکم مرفقا. الله جل شانه سر اونها رحمت نازل کرد. و ربطنا علی قلوبهم، ما بدل اونها سکینه نازل کردیم، سکینه و اطمینان. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 309 سال در یک کوه، در یک غار تیر کرد. الله جل شانه حفاظت اونها از هر تکلیف و مصیبت کرد، از هر فتنه و آفت کرد. ما و تا دا درس الله جل شانه د دې صورت په ذریعه را کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم را توایی چې د جمعې په ورځ باندې سورة الکهف ووایه. د سورة الکهف په ذریعه باندې به اول دا درس درلاسه کې چې د خپل دین، د خپل ایمان، د خپل عقیده، د خپل اعمالو د حفاظت لپاره باید و هر قربانی ته تیار سي. که د دین په خطر کې وو، ایمان په خطر کې وو، هم باید کور پرېږدي، هم باید د اسایش و د آرام زندگی پرېږدي، هم باید قصر پرېږدي، هم باید عزت پرېږدي، خو خپل دین باید وساتي. په نتیجه کې به الله جل شانه دا احسان در سره کوي لکه د اصحاب کهف سره چې یې وکړي چې 309 کاله په غار کې پراته وه. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 309 کاله په غار کې پراته وه. الله جل شانه د دې حفاظت وکړي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. لمر چې به سهار راوختي هم به د دې وغار ته وړانګې رڼا ورکول، د دې لپاره چې دې ځای ته چارج ورکړي، په دې کې چې کم جراثیم دي هغه ختم کړي. ماښام چې به لمر ولیدي د بل طرف څخه به بیا و دې ځای ته رڼا ورکوله. ذلك من آیات الله، ذلك من آیات الله. دا د الله جل شانه د قدرت د دلایلو څخه یو دلیل دی. چا چې د خپل دین، چا چې د خپل ایمان، د خپل عقیدې، د خپل نظریې، د خپل اعمالو د حفاظت لپاره قربانی ورکړله. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. الله جل شانه د نیک اعمالو انسانانو عوض نه ضایع کوي. الله پاک به په دنیا کې عوض درکوي،
په آخرت کې به یې مې وزر کړي. زما او ستا د ملت، زما او ستا د وطن د مظلومو افغانانو د خپل دین د حفاظت دپاره، د خپل عقیدې د حفاظت دپاره هجرت وکړي د روسانو څخه، بیا د امریکایانو څخه. الله جل شانه وساتله هغه وطنونه چې ما و تا و هغو وطنو ته هجرتونه کول، هغه قرضداره دي. ما و تا د قرض خلاص شو. د هغو وطنو هر شخص په لکاو لکاو قرضداره دی چې د موره پیدا سي په هغه ورځ قرض یې په سر باندې راسي. ما و تا الله جل شانه وساتلو. ولې وساتلو؟ ځکه د دین دپاره دې غیرت وکړي، د دین دپاره دې هجرت وکړي. اینمی درس است در اینمی سوره مبارکه. به هر مسلمان، به هر مؤمن وقتی که دین و عقیده در خطر بود باید به هر قربانی تیار شوی. خانه را باید ترک کنی، وطن را باید ترک کنی، آسایش و آرایش را باید ترک کنی. اگرچه بجای قصر زندگی شما در یک کوه و در یک غار شوه، باید به اونمو تیار شوی، زیرا که مسئله دین است. دین مهم است. دنیا فانی است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اینمی دنیا خو فانی است و در مقابل دین و ایمان، در مقابل عقیده، ما و شما آخرت داریم و همیشه است، ابدی است. پس باید ما و شما برای ابدی اینمی فانی را قربان کنیم. اینمی یک درس است. ولی المصیبت اینمی آمده که باز وطندارا میبینیم که به سبب دنیا، به سبب به دست آوردن یک چند غیران دنیا دین خود را در خطر می اندازه. به اینطور وطنا، به اینطور مملکتها میره که در اونمو مملکتها دین، وطن، اولاد، عقیده اونها در خطر میره. میبینه، به چشم خود میبینه که در اینمی وطن و در اینمی مملکت عقیده ما، ایمان ما در خطر است. اگر شما خود قوی هستی، مضبوط هستی و به دین و عقیده شما خطر نیست، صحیح است، ما تسلیم داریم. ولی آینده نسل اولادای خود را در اونها، درباره اونها کدام فکر کردی یا نکردی که درباره اونها هم باید فکرمند شویم که به عقیده و به ایمان و به نظریه و به اعمال اونها خو خطر نیست. ما خو اونها را به سبب دنیا، دین اونها را در خطر خو انداختیم. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم و ایاکم. تاسې خپل اولاد مه قتلوئ د فقر له ویرې. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. مشرکانو د مکې به خپلې لوڼې قتلولې، لوڼې به یې په مځکه کې شخولې، ول بیا به سبا څه شي خوري، څه شي به ورکومه. الله جل شانو آیت راواستوي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. خپل اولاد مه قتلوئ د فقر له ویرې. نحن نرزقهم و ایاکم. الله جل شانه ول زه رازق یم، تاسو ته هم رزق زه درکوم، ستاسې اولاد ته هم رزق زه ورکوم. چې پیدا کوم یې په بدن کې 360 بندونه جوړوم. یک بچه را که ما جور میکنیم در شکم مادر، به اینمی احسن شکل، احسن تقویم، به اینمی خوبصورت و شایسته و خوب بهترین شکل، پس رزق هم ما میدیم. شما از خوف و ترسی رزق اونمو اولادای خود را قتل نکنی. حضرات مفسرین رحمهم الله در اینجا یک نکته نوشته کرده که قتل دو قسم است. یک قتل حقیقی است که یک شخص بچه خود را قتل کنه، دفن کنه، زنده در گور کنه به سبب ترس از رزق. و یک قتل معنوی است که یک شخص اولاد خود را در یک اداره بیدین،
در یک جای بیدین ولادین به سبب دنیا و چند غیران دنیا داخل کنه که ما بچه خود را به اینمی جا داخل میکنیم تاکه آینده به سبب اینمی علم، به سبب اینمی جای تعلیم اولادی ما یک چند روپا به دست بیاره. اگرچه عقیده در خطر باشه، اگرچه ایمان و عمل در خطر باشه، اینمی پدر قاتل اولاد است و اولاد خود را قتل میکنه و اینمی قتل معنوی است. اینمی قتل معنوی است. الله جل شانه ما و شما را منع میکنه ولا تقتلوا اولادکم، اولاد ما قتلوا، در رزق په وجه باندې اولاد ما قتلوا، رزق زدر کوم. نو د اصحاب کهف په واقعه کې چې اصحاب کهف سورة الکهف ما او تا د جمعې په ورځ وایو، دی کې راته دا درس دی اول د اصحاب کهف په واقعه کې چې د خپل دین د حفاظت دپاره باید د باچا دربار پرېږدي لکه اصحاب کهف چې یو څو ځوانان و انهم فتیه آمنوا بربهم، یو څو ځوانان و ایمان یې راوړي بیا د خپل ایمان د حفاظت دپاره د باچا دربار پرېښوي. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، د باچا قصر یې پرېښوي، ولاړل په یو غره کې په یو غار کې پناه واخیستله، د قصر پر ځای غار منتخب کړي. ما او تا ته هم دا درس دی. دوهم د سورة الکهف په وینا کې الله جل شانه به ما و شما یک دیگر واقعه بیان کرده. هر روز جمعه که ما و شما سورة الکهف را تلاوت میکنیم در اینمی سورت یک دیگر واقعه است. وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الله جل شانه بما و شما قصه اصحاب الجنتین بیان میکنه. دو شخص بود، هر دو مالدار بود، به هر دو الله جل شانه باغات داده بود، ولی یک شخص به سبب اینمی مال خود کامیاب شد، شکرگزار شد، و دوهم شخص به سبب مال خود هلاک شد. اینمی دوهم قسم که از فتنة المال است. اول قسم که بود فتنة الدین بود، اینمی دوم قسم فتنة الدنیا است، فتنة المال است. الله جل شانه به یک شخص دنیا داد، باغات داد، پس اونمو شخص بجای شکر تکبر کرد، غرور کرد. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اونمو یک شخص در مقابل دیگر که استاد شد به اونمو گفت که ما از شما بسیار زیاد دنیا داریم، ما از شما زیاد افراد و خدم و حشم و اولاد داریم، ما از شما قوی هستیم، ما همراه شما به مقابله تیار هستیم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. بیا هغه کس باغ والا و خپل باغ ته ولاړی چې کله خپل باغ ولیدي د باغ د نعمتونه ولیدل، ول ما اظن ان تبید هذه ابدا، ول زما خیال نه کیږي چې زما د باغ د نعمتونه دي تر قیامت خلاص سي. دا باغونه زما المسی هم نسی خلاصولی، زما کړوسی هم نسی خلاصولی، زما ټول نسل نسی خلاصولی، ما دومره دنیا یو ځای کړې ده. ملګري ورته وویل د الله جل شانه څخه وویرېږه، د قیامت د ورځې څخه وویرېږه، قیامت دی، حساب دی، کتاب دی. دی بدماش، دی مست چې په خپل دنیا او د دنیا په نشه کې مست و، دی ورته وویل وما اظن الساعة قائمه، قیامت مامت نشته، از د ملایانو خبرې دی قیامت دی. این چی کجا بود قیامت؟ قیامت نیست. وما اظن الساعة قائمه،
قیامت نیست. ما گمان نمی کنیم که قیامت می آید. اگر قیامت بود ولئن رجعت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اگر قیامت بود ما و شما هم رفتیم به آخرت در حضور الله تعالی. پس اینمی مست گفت که اونجا هم الله جل شانه به ما از شما زیاد میته. چرا؟ زیرا که در دنیا به ما زیاد داده، در آخرت هم به ما زیاد میته. اینمی نشه دنیاست، فتنه دنیاست. روز جمعه که سورة الکهف را تلاوت کنی، سورة الکهف نور است، نور نور نور. و ما و شما اینمی نور میته، راهنمایی میته که احتیاط کنی همراه دنیا. اینمی دنیا نشه داره، انسان به اینمی نشه. بس مردم میگه بر ما خو هیچ اثر نکرده. اثر میکنه، ولی امراه اینمی نشه انسان معتاد میشه. مثل که یک معتاد شخص که اعتیاد در نشه میکنه، پس همراه اونمو نشه معتاد میشه، عادی میشه. ما نسوار نمیکنیم. ما اگر نسوار را انداختیم خوردیم بر ما اثر میکنه. یک شخص که نسواری باشه و در یک روز 100 مرتبه نسوار میخوره، سر او اثر نمیکنه، زیرا که عادت است. پر ډیر خلکو باندې دا دنیا اثر کړی وي، په تکبر باندې په غرور باندې مبتلای. دا پر ما اثر نه دی کړی، په ځان نه پوهیږي. الله جل شانه راته د اصحاب الجنتین د باغو والا کیسه راته کوي. وایي دغسې یو شخص باغونه مې ورکړي وه، د باغو په منځ کې ځمکه وه، شنه ځمکه وه، دا مې ورکړې وه، مال مې ورکړی و. خو دی په ځای د دې باندې چې د نعمت شکر ووایي، د دنیا په فتنه باندې مبتلا سو، لاړې هلاک سو. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ملګری ورته وویله ولته څنګه د هغه ذات ناشکري کوې کوم ذات چې ته د خاورو پیدا کړې، بیا یې د نطفې جوړ کړې، بیا یې درسه انسان جوړ کړي. مه کوه داسې تکبر، مه کوه، د الله په مقابله کې مه درېږه. نو ده د هغه خبره نه ومنله. الله جل شانه عذاب په نازل کړي، دنیا یې ټوله ځینې واخیستله. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الله جل شانه وی عذاب می پر راوستی، چې عذاب می راوستی باغ می ختم کی، ټول آبادی چپس ولې، زلزله می پر راوستل. بیا یې نو لاسونه سره مشله چې ای کاش چې ما شرک نه وای کړی، ای کاش چې ما دا نه وای کړی. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق، بیا بیا لاسونه مشل، بیا فایده نه کوي. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هلته بیا د ده سره هیچا کومک نسوی کولی چې د الله جل شانه د عذاب اخلاص. پیش خو اینمی شخص گفته بود انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، ما زیاد مردم داریم. وقتی که عذاب خداوند آمد ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، در اینمی وقت هیچ فئه و طاقت و قوت نبود که اینمی را از عذاب الله تعالی نجات بده، کسی نبود. و ما و شما در سورة الکهف اینمی درس است که احتیاط کنی از فتنة المال، از فتنة الدنیا. در اینمی سورت مبارکه به ما و شما قصه موسی و خضر علیه السلام بیان شده. په دې صورت کې ما او تا ته د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعه بیان شوې ده. په دې کې بیا فتنة العلم ده، په دې کې بیا فتنة العلم ده. فتنة العلم دا علم دا هم ځان ته فتنه لري، دا هم ځان ته ابتلا لري.
یو انسان چې کله 2 خبرې زده کړي 5 خبرې زده کړي بیا په انسان کې غرور پیدا سي تکبر پیدا سي لویي پیدا سي بیا دا نور خلک ورته سپک ښکاري جاهل ښکاري نعوذ بالله خره ښکاري الله جل شانه راته وایي چې احتیاط د تاسو څخه مخکې یو لوی نبي و موسی علیه السلام نبی موسی علیه السلام نبي و یو چا پوښتنه ځینې وکړله چې په ټوله ځمکه کې تر ټولو لوی عالم څوک دی موسی علیه السلام ورته وایي چې په ټوله ځمکه کې تر ټولو لوی عالم زه یم در تمام زمین کلان عالم ماست یم به الله جل شانه اینمی گپ موسی علیه السلام خوش نآمد الله جل شانه موسی علیه السلام را امر کرد به سفر موسی برو یک بنده دیگری ماست از شما زیاد علم داره برو امرای اونمو شاگردی کنی شاگردی اونمو بنده شوی خضر علیه السلام پس موسی علیه السلام رفت در طلب خضر علیه السلام اول پیدا نمیشه پس که خضر پیدا شد خضر علیه السلام پس به موسی داخله نمیته موسی علیه السلام میگوید که ما همراه شما شاگردی میکنیم خضر علیه السلام میگوید که نی شما انک لن تستطیع معی صبرا شما نمیتوانی که در مدرسه ما صبر کنی در مدرسه ما شرایط زیاد است نه داخله نمیتیم برو و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا اینجا دیگر کلان مسائل است که شما به اونمو مسائل علم نداری ناخبر هستی چطور شما میتوانی که بر اونمو مسائل صبر کنی صبر نمیتوانی اجازت نیست داخله نیست برو موسی علیه السلام زاری ورته کوي قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا موسی علیه السلام ورته وایي زه به ان شاء الله العزیز پوره اطاعت و فرمان برداری کوم هر خبره منم او ستا د ولا اعصی لك امرا ستا د یو حکم هم نافرمانی نه کوم خضر علیه السلام وایي بیا شرایط ومنه فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا اول شرط زما دا دی چې زما څخه به د هیڅ شي سوال و پوښتنه نه کوې زه چې هر څه کوم ته به خاموش یې پوښتنه به نه کوې موسی علیه السلام نبي د ټوله امت دپاره نبي په لاس باندې فرعون هلاک سوی د تورات صاحب الله پاک تورات ورکړی او دا موسی علیه السلام هغه نبی دی چې الله جل شانه په کوه تور کې خبرې ورسره کړي اوس بیا د یو چا شاگرد دی هغه ورته پوښتنه به هم نه کوي الشاگرد میشه اونمو استاد سری نمی شاگرد شرط میاره که شما حق سوال کردن هم نداری خاموش یہ نمی تربیت است الله جل شانه په سورة الکهف کې را تشریح چې د فتنة العلم څخه هم ځان وساتي ګوري احتیاط کوي چې د علم په فتنه باندې مبتلا نسی علم هم فتنه لري تکبر پیدا کوي غرور پیدا کوي عجب پیدا کوي په انسان کې احتیاط باید وکړي تر دې وروسته څلورمه واقعه الله جل شانه وما تاتا په دې مبارک صورت کې د ذوالقرنین واقعه بیانوي ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا الله جل شانه وذو القرنين تطاقت ورکړیو هر نوع اسباب ورکړیو این میرا گفته میشه فتنة المنصب فتنة المنصب منصب هم فتنه داره منصب کسی که وظیفه پیدا کرده وزیر شد رئیس شد والی شد ولسوال شد اینمی خود یک امتحان است انسان در یک ابتلا و امتحان آمد اینمی انسان و اینمی شخص فکر داره که ما از دیگرها بهتر هستیم زیرا که ما وزیر هستیم ما امیر هستیم ما رئیس هستیم ما ولسوال هستیم اینمی دلیل است که ما بالا هستیم
ما بهتر. حالانکه دلیل بهتری نیست. وقتی که سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه امیر المؤمنین شد، خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم شد، ابو بکر صدیق رضی الله عنه که اولین خطبه خواند، در اولین خطبه کدام جمله خواند؟ یا ایها الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. ای خلکو، د مدینې منورې خلکو، زه پر تاسو باندې امیر مقرر سولم، خو دا زما امارت، دا زما د خیریت او د بهتری دلیل نه دی. ما خو امیر شدیم سر شما، خو اینمی امارت دلیل خیریت ما نیست. ابو بکر صدیق در اولین امارت اینمی شبهه را رفع کرد که کسی که امیر شد، کسی که ولسوال و والی و وزیر و رئیس شد، اینمی دلیل بر خیریت او نمو نیست، بلکه اینمی امتحان است، ابتلا است. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه. چی شدی؟ اسم کروی بندی. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه. الله جل شانه وایي چې تاسو زه امتحانوم، کله ښه حالات راولم، کله بد حالات راولم، په دې مو امتحانوم. په ښو حالاتو او بدو حالاتو مو الله پاک امتحانوي. لہذا الله جل شانه در سورة الکهف به ما و شما اینمی چهارم درس داد که در سورة الکهف به ما و شما اعلان کرد که از فتنه منصب، از فتنة المنصب هم باید خود را محفوظ بسازی. اینمی چار قسم فتنه است. فتنة الدین در قصه اصحاب کهف بیان شد. فتنة المال در قصه اصحاب الجنتین بیان شد. فتنة العلم در قصه موسی و خضر بیان شد. فتنة المنصب در قصه ذی القرنین بیان شد. ما و تا دا حکم دی، حدیث شریف دی چې د هر جمعې په ورځ باندې سورة الکهف تلاوت کی. د سورة الکهف په تلاوت سره تاسو ته الله پاک نور درکوي. هغه نور یو نوع نور دا دی چې ما و تا د سورة الکهف څخه باید درس واخلو.